په همدې سلسله کې موږ وایو چې دا په حمزه بابا کې که تاسو کمپیوټر سلم کوئ که نه نو دا مسله نه حل کېږي. زما چې په ډسټریکټ باندې نو په هغې سلسله کې بیا په هریپور کې چې دی یو وینس هغه ورکړه موبایل د ناګره طرف نه، یو یې په صوابۍ کې ورکړی دی او یو یې په نوخه کوډي کې ورکړی دی. نو دغه درې وینونه چې دي په مختلف دغه کې کار کوي سکترو کې، هغوی تقریبا د ورځې 40 کسه 50 کسه دا دغه کوي. نو موږ یو چې ولې نه دا ډسټریکټ هنګو ته په ځای د دې چې یاره مطلب روزانه ستاسو ادارې راځي یا دغه کېږي پکړ دکړ هم پکې کېږي، کورونه هم پکې دغه شي که نه مسمارول دي، نو دویمه سره به دې ته ضرورت پیدا نه شي. یوې هفتې دپاره که تاسو دا مهرباني کړې ده چې د هغې سوزکۍ دلته تاسو دغه کړی موږ ته پرووایډ کړی ده، نو یو خو به دا و چې موږ به دلته سبا راتلی دې ځای به کینسلیشن کېده د کارډونو، بس سبا او که بل سبا به دې ځای نوکره بارولی ډایرکټ به تلی. نو دا ډېره زیاته غټه ایشو موږ لپاره جوړه شوې. که موږ دا کینسلیشن په خپل ډسټریکټ کې ډایرکټ موږ ته د هغې سوزکۍ تاسو دغه کړو، دا به ډېره غټه همکاري وي په داخلي کې او ډېر یو غټ خدمت به وي افغان مهاجرینو لپاره. یو خو به دا وشي چې په ډېر کم وخت کې به زموږ ډسټریکټ چې د افغان مهاجرین دې ځای نه لاړ شي، او دویمه دا چې په سهولت کې شپه به په کور باندې وي که نه. نو زه به په دې کې لږ راسره هیلپ وکړم. بله خبره چې دی سرجي دا کوم چې جیلونو کې کسان دي، دې کې اوس داسې کسان دي چې هغو غریبان زنانه دي، نو هغه یا د مشرانو او ملکانو ته ورته غاړه دي، ملکان غریبان دې وخت کې خپل کورونه هغه کې که د هغو به باري ټرکونه هغه د ټل کې ګوره دا یو مسله ده، ټرک ولاړ ده دویمه درېیمه ورځ ده بار کړی ورته کلیوالو دی ښځې نو چې بار کړی خو د دی حکومت ایسي صاحب هم لکه لاړ ورکې ما ته ښکاري سارې صاحب دغه نو هغه ټرک اوس هم لکه چې ولاړ دی، لکه پرون پورې خو ما پوښتنه کړې وه عکس په جیل کې دی نو ډیپورټ ګوته هم ونه لګولې ده، زه چې همدو سره بس عکس ډیپورټ کړی نو دا زنانه به تللی دغه جیلیانو دا ډېره غټه مسله ده موږ لپاره.